تاسو وګورئ په خدای دومره خوند یې راکړی دی ځای ته هاخوا غر وګوره هغه هم ټول ښایسته شین دې خوا هم غرونه وګوره دا دلته خو وینې که نه اخلاص ته خو فکر دی که نه دا نشته چې وش لی تروش کوي وش کوي دې خوا ته لاړ سي الله دې نور اجر درکړي خدای پاک پکې برکت واچوي حاجي ډېره مننه سلامت اوسې پاکې سوتره اوبه دي دا به دلته ووینځو له خیره پټ ښه دومره خواږه دي السلام علیکم ورحمت الله موږ داسې یو ځای ته راغلي یو حاجي صاحب ستړی مه شې جوړ په خیر دا کوم ځای دی دا شیګل کې کوم کلی دی امان کوټ او ډېر ښایسته سرسبزه ځای نه دی ته د همدې ځای دا ټوله منطقه ښایسته ده ښایسته ده که نه دا بیش نو اوبه خو هم دغه صفا سوتره اوبه روانې دي السلام علیکم شفتالان خو هم پاخه دي که نه ته راشه که نه خیرات زکات پکې شته ښه ته راشه زه شفتالان ستړی مه شې جوړ په خیر تکړه صحت دې ښه دی اوس دا کوټه څنګه غورځولې م ده دا نظر ماتې ده یار بېشکې دی ته راشه که نه حاجي ته راشه یو دوه دانې ترې کور خو نه دی ښه ته دغه ځای نه یو دوه دانې راوشکوه چې وګورو کور خو به انشاءالله نه وي حاجي صاحب ستړی مه شې ښه یې خیرت دی په خیر یې دې ځای څه نوم دی کلي نوم چې دی امان کوټ تاسو وګورئ په خدای دومره خوند یې راکړی دې ځای ته هاخوا غر وګوره هغه هم ټول ښایسته شین دې خوا هم غرونه وګوره دا دکې خو زوم کېږي ته راته ودرېږه څه راشه خو ته یې ماته وښیه چې کوم یو پاخه دی ښه دا یو خو دغه دی ښه که دا نه دی پوخ پاخه نه دی نو ولې وشکو پاخه نه دی ته راشه نه هغه نه دی ټول زیر ته ښیم ته راشه ښه دلته امتیاز ټول غنم هم درته خراب کړي حاجي دا غنم خو بس چې دا اوس ونیسه نو دا یو دانه پکې ناقه راغی زما بس به وي دغه کوم یو هو دغه دی ښه لاندې خیال کوم یو دغه به وشکو خلاص بس دی راځه نو یو خبر داسې ده ښه دلته خو وینې که نه اخلاص ته خو فکر دی که نه دا نشته چې وش لی تروش کوي وش کوي دې خوا ته لاړ سي الله دې نور اجر درکړي خدای پاک پکې برکت واچوي حاجي ډېره مننه سلامت اوسې وی الله دې اجر درکړي خیر اوسې سلامت اوسې دا ګوره ښه دا زموږ د دې خلکو دا د اطرافو خلکو هغه هغې دا وګوره اوس ورځه ځان ته وش کړو چې څونه شکې ته راځه شاکره دا به چل وکړو ښه پاکې سوتره اوبه دي دا به دلته ووینځو له خیره پاک شو که نه نور حلال هم شو حلال هم دی او پاک هم شي او دا پوهېږې دا څه شی دی دا چمن نه دی ښه دا څه دی شاکره څه شی دی نه جوار نه دی دا وریجې دي د وریجو تخم دی شولی دته بزغلی وایي ښه دا چې غټ سو دومره چې سو بیا دې ځای نه وباسې به په دې پټیو کې کېنئ خو هغسې دا خو یو دانه کېږي که نه هلته وګورئ هاخوا زوم کېږي پاس سر وګوره هاخوا ته فرضي کرښه ده هغه غر چې مخامخ در ښکاري خبر داسې ده ته راځه دی نه پټ ښه دومره خواږه دي چې کوم یو طبیعت ما تاسو نه پرستئ واخله هر یو چې اخلې دومره خواږه دي راځه ډاکټر صاحب دا دی اخوا ګورې هغه غر ته وګوره اوس ظالمه دې خوا راته وشه شاکره راسه هسې راشه کومه
څه شی دا دی دا دی غوته لګولی راډیو راځه خیر دی راځه ته راشه کور هم چېرته جوړ کړی الحمدلله هغه کور اوس وګوره لله الحمد هغه کور مرته جوړ کړه موږ راغلو یو دغه کور افتتاح ته څومره خوند کوي که نه یا دومره ښایسته خوندور ځای ده حاجي صاحب څنګه دا هغه دی الوچې دي نو کوم دي پکې خو نشته خو نه دي شوي ښه اوسه پورې شوي نه دي ښه صحیح دی ستړی مه شه څنګه یې طبیعت دې ښه دی جوړ یې ښه موږ به یې د کور افتتاح کړو دوستانو وګورئ څومره خوندور کور دی پوهېږې ډاکټر صاحب دغه کور چې دی د کونډې دی ښه د څو بچي دي انجینر صاحب ته راسه راشه انجینر صاحب کوم یو مشر زوی دغه دی ښه ځوانه څنګه ستړی مشې ته خو سلام هم راکړه که نه ستړی مشې جوړ تکړه انجینر صاحب د موږ ستاسو د کور ډیزاینونه ماشاءالله ډېر ښایسته نه دي بیا خصوصا په دې داسې سرسبزه یا داسې شنه ساحه کې چې اخوا دخوا پټي ځمکې چاردیوالي لپاره یې هم بلاک راغلي دي دا زموږ 155 دا شفتالو درکړم انجینر صاحب ښه درکوم دا اشپزخانه سوه صحیح ده راشئ وګورئ دا مو اشپزخانه ده دې خواته دا چې دی دا تشناب دی بیا کوي چې دغه هم بند کړي که نه ښایسته دهلیز غوندې شي دا تشناب سو ښکاري ته کمود نه دی ساده د لمبو تشناب دی او دا چې دی دا خو زموږ د قمر لوحه سو او دا مو کوټه شوه ته راشه که نه دې خو وګوره هغه باغ شو هغه ګوره د مالټو ونې هم شته دي پکې ښه راشه ته مونځ دی مونځ وکړه موږ به هم وکړو ښه دا مالټې ونه ده که نه ښه دا نارنج ده ښه نورو دوستانو موږ به مونځ وکړو په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله شفتالو به مو دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه وټساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویبسایټ درته هم ښکاري نو ویبسایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغې د خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله